ملګرو آیا تاسو چرته د یو داسې جاب په باره کې اورېدلی دي په کوم کې چې کار کولو والا ورکر ته زیاته تنخواه خو نه میلاویږي خو هغه ورکر د خپل ژوند سره لبې کوي او کار کوي که دې ورکر یو هم غلط قدم واغستو نو د خپلې زندګۍ نه لاس وینځلی شي نو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د داسې خطرناک کارونو په باره کې وایم د کوم خطرناک جابس په باره کې چې به تاسو نه اورېدلي نو راځئ چې وپېژنو خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول نمبر 8 کمرشل ډایور ملګرو د دې جاب د لیدو نه بعد خو به تاسو ته داسې ښکاریږي چې باید د دومره ګنده جاب خو به هیڅوک هم ونه کړي او دا جاب خو څوک کول هم نه غواړي خو بیا هم د پیسو او د مجبورۍ دپاره خلک دې کارونو کولو ته تیاریږي په کوم کې چې یو ګنده نالی یا یو ګنده کډر ته انسان کوزیږي او داسې نه ده چې د کمرشل ډایور صرف دا یو کار یي د دې نه علاوه دو سمندر ته هم لیږي په سمندري شیزونو باندې د ریسرچ کولو دپاره او که په اوبو کې دننه د سیولډینګ کار راشي نو هم دا کمرشل ډایور راغواړي نمبر 7 سکای سکریپر وینډو واشر ملګرو تاسو چې کله یو غټ ښار ته لاړ شئ نو تاسو بالته دنګ دنګ بلډینګونه خامخا لیدلي وي او تاسو به دا لیدلي وي چې د دې بلډینګونو بهر ګلاسز لګېدلي وي نو یو وخت داسې راشي چې دا ګلاسز ډیر ګنده شي او په دې باندې لپاسه دوړه ونښلي نو د دې ګلاسز د صفا کولو دپاره وینډو واشر راغواړي کوم چې په سداسي طریقه باندې په رسۍ باندې نښتي وي او ګلاسز صفا کوي د دې سره سره په دې جاب کې ریسک دومره زیات وي که د دې خلکو نه یو غلطي هم وشوه نو دوی به سیده د اسمان نه ځمکې ته راتاو شي نمبر 6 بم ډیفیوزر ملګرو د دې جاب په باره کې خو به تاسو ټولو ته پته وي ولې چې په ډیرو فلمونو کې بم ډیفیوزر ښوولی کیږي د دې بم ډیفیوزر کار یې بم ډیفیوز کول خو که په غلطۍ سره په دې کې د ده نه څه ګډوډ وشو نو د دې نه وروسته خو به بیا بم خامخا بلاست کیږي او بیا به د دې نه بعد د دې کار والا انسان زندگی بچ کېدل امپاسبل وي نو ملګرو په دنیا کې د دې نه بل ډینجرس جاب څه کیدی شي نمبر 5 الکتریکل الپاینسټ ملګرو کوم غټ غټ ټاور چې که په هغې کې څه مسله راشي نو د هغې د صحیح کولو دپاره د یو الکتریشن ضرورت وي کوم چې ځان بادر کړي او دومره په اوچتوالي باندې د ټاورز د صحیح کولو کار کوي او کوم انسان چې هم څومره اوچتوالي ته خیږي نو هغه به د دومره تیزو هواګانو سامنه هم کوي نمبر 4 الکتریکل لاینمین ملګرو دا جاب د دنیا په ټولو خطرناکو جابونو کې یو دی په کوم کې چې ورکر دنګو دنګو ستنو ته خیږي او د لایټ تارونه په داسې طریقه باندې خوري او دا کار کولو والا ورکرز خو کله کله ورځ او شپه په دې تارونو باندې د ډوډۍ هم په دې تارونو باندې خوري او آرام هم په دې تارونو باندې کوي او دا ورکرز په غیر د ایرنا په دې تارونو باندې کار کوي او دو په دومره اوچتوالي باندې کار کوي که یو نارمل انسان دومره اوچتوالي ته وختو او د هغه ځینې لاندې وکتل نو هغه ته به په هغه ځای باندې هارټ اټیک شوی وي نمبر 3 سټنټ مین ان موویز ملګرو تاسو به په فلمونو کې هیرو په سټنټ کولو لیدلی وي لکه چې یو هیرو په هوا کې گاډی الوزي یا په یو بایک باندې سټنټ کوي نو داسې قسمه سټنټ یو هیرو نه کوي بلکې د دې ځان یو کس وي د هیرو کار صرف په فلم کې ایکټینګ کول وي خو په دنیا کې سداسي هیروګان هم دي کوم چې سداسي قسمه ډینجرس سټنټ په خپله کوي نمبر 2 برج پینټر ملګرو د دې جاب په باره کې خو به تاسو چې د دې نوم اورېدلی وي نو تاسو ته پته لګېدلی وي خو په تاسو کې په زیاتر خلکو ته دا پته نه وي چې برج یعنې پلونه هم پینټ کولی کیږي او د دې د پینټ کولو دپاره هم یو جاب اپرچونیټي وي په کوم ځای کې چې ډېر شی ورکران کار کوي خو په دې جاب کې خطر هم دومره زیاته وي په کوم کې چې د یوې غلطۍ د لاسه انسان خپله زندګي بیللی شي نمبر 1 فایټر جیټ پایلټ ملګرو د دې فایټر جیټ چلولو والا پایلټ جاب دومره زیات خطرناک وي د دې خبرې اندازه خو تاسو د دې نه لګولی شئ که یو فایټر جیټ ته لږ غونته اور هم ولګي یا یو دشمن په فایټر جیټ باندې د بل طرفه حمله وکړي نو د دې نه وروستو د هغې پلان بچ کېدل مشکل وي او د دې سره سره د هغې پایلټ بچ کېدل ډیر زیات مشکل وي که چېرته د یو پلان پایلټ مړ شي نو د دې نه د هغې ځای حکومت ته ډیر زیات نقصان کیږي ولې چې د یو پایلټ د جوړولو دپاره په لکونو کروړو روپو خرچه کیږي او د یو جهاز د قیمت اندازه خو تاسو نشئ لګولی چې د هغې جهاز قیمت به څومره وي که د یو ملک یو هم جهاز تباه شي نو د دې نه د هغه ځای حکومت ته په کروړو روپۍ نقصان کیږي ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله